سلامونه هیله د ټوله به ښه یاست. موټر نه درښیم، مسجد درښیم. مخامخ مسجد ته او دا کلیسا ده. دلته عیسویان خپل عبادت کوي او دلته زموږ مسلمانان خپل عبادت ده. نه یو پر بل ټاپه لګوي، نه یو پر بل باندې مردباد او زنده‌باد وایي، نه یو بل ته مرتد وایي، نه یو بل ته بېدینه سره وایي، نه څوک په چا کار لري. هر څوک پوسه خپل عبادت یې پوسه. جالبه دا ده چې دا پارکینګ دی. کله چې په دې پارکینګ کې د جمعې پر ځای نه وي، مسلمانان زیات راغلي وي، نو بیا مسلمانان راولاړېږي په دا د کلیسا په طرف پارکینګ کې موټران دروي. هلته څوک نه ورته وایي چې دا پارکینګ خو ستاسې نه دی، دلته موټر مه دروه، موټر هاخواته بوځه، کاش پر واچوه، موټر در پنچرومه، موټر دې لرې که کني هندار در متومه. نه، څوک په چا کار نه لري. بېخار یې هلته هم درولی سئ، دلته هم درولی سئ. پر دغه سړک باندې، پر دغه عمومي سړک باندې درولي یې. کله کله چې ډېر رش وي، موټران زیات وي، بیا خپل پولیس راسي، پولیس تلې ورته ولاړ چې ټکر ونه سي. دا د مسلمانانو موټران چې وځي یا ننوځي، هغوی ته لار ښیي چې پر دا ولاړ شه، پر هغه ولاړ شه. یعنې هغوی هم دا نه کوي چې تاسو خو مسلمانان یاست، لار مو ولې بنده کړې، سړک ولې بند دی، دونه رش ولې دی. دا شیان نشته. ډېر په سوله ییزه فضا کې دوی دلته ژوند سره کوي. نو زموږ هغې پر فیسبوک باندې ووینې، بس دا مرتد سو، هغه کافر سو، دا ووژنه، د دې مرګ روا دی، د دې باید وینې وڅښل سي، دا باید په تار حلال سي، دا باید څه شي سي، دا داسې دی. هی هی زما خواره وطنه، په ټول ژوند نه سوې جوړ. خیر، په هر حال راځئ چې مسجد ته داخل سو. مسجد وګورو چې مسجد څنګه دی. موږ نو 1:30 بجه ده، زه لمانځه ته راغلی یم، لمونځ به هم وکړم له خیر. دا مسجد به هم لږ در باندې ووینم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه به دا خپلې ګاونې وکاږم. دا لاندې نو د مسجد تشنابونو نور داسې ځایونه دي. دا نو ورپورته به سو. نن دلته -18 یخ دی. جزاک الله جزاک الله جزاک الله، ماشاءالله ماشاءالله. څونه ښایسته غټ مسجد دی. اوغه مخامخ پرده چې معلومېږي هاخوا د خویندو ځای دی. نو دا چوکیانې بیا د هغو کسانو لپاره دی چې درېدل نس په ناسته لمونځ کوي. ماشاءالله څونه ښایسته مسجد. غټ غټ لاوډ سپیکران، غټ څونه ډېر لاوډ سپیکران دي. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. ښه، نو زه به وروځم، وروسته به باره بیا ویډیو بنده کړم یا به زه لمونځ وکړم. بس خبره مې دا کوله چې دلته